نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا الله پاک نمونو کی اول نمبر نم دے یا الله جل جلاله تشهد یا الله جل جلاله اگر اللہ تعالی ذاتی نم دے ها سنم دے ذاتی اسم عالم دے ادا غزات توي الله غزات توي ټول صفاتونه د کمال په کې راجمع شوي دي څه شوي دي ټول صفاتونه د کمال په کې راجمع شوي دي او یا غزات د پرنوم دي چې هغه واجب الوجود دي چې همیشه دی او همیشه به وي او ټول صفاتونه د کمال په کې راجمع شوي دي علماء کرام د دینوم ډېری فائدې ذکر کړې دي اول نمبر فائدہ په کې دارا چې کوم درنه سنانه د الله پاک دانوم یا الله جل جلاله روزانہ زر پیری ہوئی سو پیری 1000 پیری ہوئی نہ اللہ تعالی انسان تک کامل یقین نصیب شي په نصیب کی په الله تعالی باندې دا انسان یقین په الله تعالی باندې مضبوط شي او چې مضبوط شي صرف الله تعالی باندې چې روزانہ سم زر پیری ہوئی کنه نو د په بار وخت د یقین په الله تعالی باندې برسوي په الله تعالی باندې دغه نمبر پیدا پکې دارا چې جمعې په ورځ باندې د جمعې د مانځنه مخکې چې انسان علم بي صفا او دا غنه باندې ځکه کینی او د الله پاک دانوم یا الله جل جلاله ځان سره وي خپل حاجت چې کوم مشکل ته مخامخ روان دي کنه هغه په ذهن کې ساتي او دا ځان سره وي جمعې د مانځه پوري نو الله تعالی مشکل ولا الله تعالی ولا حل کی څه پریشانی الله به ولا ختم کی آسان کار دی کنه دا انسان غسل وکړو تر ماته هم پر یا الله یا الله ها مانځه پوري ادریا نمبر پیدا پکې دارا چې کوم انسان په لاعلاج مرض باندې مبتلا شي او ډاکټرانو چې په دې ختم دي او د دنیا کې نور ژوندۍ نشته ده او په دې باندې څوک ډېر په اخلاص سره د الله پاک د نوم وي یا الله وي او په بیمار باندې دمای ارزو دې شي وي کنه روزانه انشاءاللہ دا انسان باندې لاعلاج مرض نه الله پاک راو باسي سورم نمبر پیدا پکې دارا چې هر مون نفس سل پیری وي سو پیری سل پیری یا الله جل جلاله یا الله جل جلاله ندیبا د کشف خاون شي کشف خاون نه معنی دا چې الله تعالی د فضل کې شیخ خبري اچي د موقع مناسب با الله تعالی کې ساشي شیخ خبري اچي نه کې خبري وته نه کې او په ځم نمبر پیدا پکې دارا او چې څوک شپږ پته پیری ولي کې غنا 66 پیری او د پیرو د پرچ نه په دې کې شپږ پته پیری ولي کې یا الله ابي په کې بواچي او بیمار باندې غوبوس کولې شي هغه بیمار به الله پاک شفا ورکړي سبحان الله وای ها سونه خبره ده اگر که په بیمار باندې پیریان نه دي کې پیرانی دی کنه خوجداري په د سمې بل اساس وڅ کنه په ټیک ټاک بن شل نه دي ها دا تجربي خبرې اشپغم نمبر پیدا پکې دارا چې پیرانی سره پیرانی زنانه پیریان پر پاسه کینی او باغ کې دا الله پاک دا اولي کې شي په پرچ کې یا الله چې څومره د پرچ کې زیږي کنه دونه پکې یا الله اولي کې شي ابي کې بوا چول شي او هغه مریض باندې ذات ترمکیا شي نو چې کوم شپې پیران په ناس هغه ابو وسدي ابو وسدي د بیمار نه ختم شي سره آسان کار دی کنه او نو پیدا پکې دارا چې څوک یې مشره پاروي یا الله جل جلاله وذا الله په محبت بو تنصیب شي اده په صدیقینو کې شمار شي فرشتو خلق کې الله تعالی شمار کی ورسونه ولي مقام شه په صدیقینو کې صدیقین لی مقام دی کنه اول پیغمبران دي به سدي صدیقین رښتینی خلک دي نو چې همیشه څوک وي او مرشي دا قیامت کې صدیقینو به صف کې راپاسي الله زموږ نصیب کی ها او اتم نمبر پیدا پکې دارا او چې څوک د هر منځله پس وځل ویو دال پاس دکې وځل ځان سره وي هو الله الرحیم سوی هو الله الرحیم ار پر منځله پس هو الله الرحیم دا دته با ځنګدن په وخت کې ایمان نصیب شي ځنګدن په وخت کې نصیب شي وتا ایمان نصیب شي او شیطان د شر نه محفوظ شي او خاتمه په ایمان باندې راشي الله زموږ نصیب کړي
دا غوړي غني ایمان من خاتمه راشي نو ارمان نه بس سوایو هو الله الرحیم هو الله الرحیم و پیری ها ور انجام له حاصل حاصل په خطر کې کوم ولادت کامیدي چې هغه انجام مسره ودی شیطان انجام سو شیطان سره لې سره او انجام سره ودی بلعام بن باورا لی علیمو د تورات لی حافظ 12000 شاګردان متناسبو او اخر انجام سره ودی اخیر دار وې نهم نمبر پیدا پکې دارا چې څوګي پورت کې زر پیری ویو یا الله وی نو ایمان په ځل کې مضبوطی او لته پیدا پکې دارا دا ځکه هاوي چې کله جمعې ورځي کنه او چې پورز باندې مازیګر مو انسانو کې نرنه زنانا مازیګر مانځنه پسو تر ماخه په مسلمان ناس دي او ځان سره کوي یا الله یا رحمانو یا الله یا رحمان حتی چې نور پر وتوشي ادا ټیم کې دعا وغواړي د څه څه حاجت الله تعالی بوله حاجت پوره طریقه دا شو کنه جمعې پر ورځ باندې نمازګر باندې نفس تر ماخام پر یا الله یا رحمان یا الله یا رحمان حتی نور په دې دوشو دا ټیم کې دعا وغواړي الله بوله حاجت مشکلاتو ختم په دې وجه الله په دې نو ډېری فائدې دي ها موږ تاسو د شپې درې سوایو یا الله جل جلاله یا الله جل جلاله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ترجمه شروع شي